سلام درنو کتاب لوستونکو په نننی ویډیو کلیپ کې درته داسې یو کتاب د لوستنې په موخه معرفي کوم چې د لوستو پر مهال به درته هغه چاپیریال چې موږ تاسو پکې ژوند کوو هغه ټولنه چې موږ تاسو یې برخه یو هغه ملګري او دوستان چې موږ تاسو یې لرو په صحیح معنا در وپېژني او د ښه او بد تفکیک به درته اسانه کړي. دغه کتاب پولیسوخته د دنیا پای نومیږي. که رښتیا درته ووایم په لومړیو ورځو کې مې هېڅ علاقه نه درلوده چې ویې لولم، خو کله مې چې د لیکوال په اړه په خواله رسنیو د ملګرو او دوستانو نظرونه او پوسټونه ولوستل نو دغه کوچني کتاب لوستو ته یې وهڅولم. دا د پیاوړي لیکوال او ژورنالیست ښاغلي نستو نادري د هغه 7 کلن تدریجي مرګ کیسه ده چې خپله نادري د کابل ښار په زړه کې د پولیسوخته د تیرو لاندې د زرګونو نورو روږدو سره تجربه کړې او لیکلې ده. دغه کتاب چې ټول ټال 109 مخه دی، ملګري محمد عمر ستانکزي پښتو ته ژباړلی دی. لومړی ځل په 2022 کې او دویم ځل په 2023 کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی او خپور کړی دی. نادري د ټلویزیون ویاندو د دفتر همکارانې په ټابلیټ کار اوږدی کوي، ورو ورو په دې ناولي دنیا ورګډېږي، دنده له لاسه ورکوي، له کورنۍ سره نشي مخ کېدلی او څو چې په ځان پوهېږي بیا د شیشې، شراب او هیروینو د کارونې لپاره د پولیسوخته په شمول د کابل سیند تر پلونو لاندې په بویونو کوډلو کې د نورو روږدو سره ملګری شوی وي. پولیسوخته د دنیا پای خیالي کیسه نه ده، بلکې دا د یو پیاوړي لیکوال او ژورنالیست د ژوند او مرګ د کشمکش کیسه ده چې یو لیکوال او ژورنالیست څنګه د خپل شناخت، شخصیت او د ځلانده ژوند د اسمانه د پولیسوخته تورو تیارو ته ورلویږي او بالاخره د ملګرو او خپلې کورنۍ څخه لرې کېږي. شخصیت یې وژل کېږي او له هغه کړاوونو څخه تېرېږي چې هېڅ څوک به یې په شعوري توګه منلو او قبلولو ته تیار نه وي. د دغه کوچني کتاب لوسته درته هغه پیښې، منظرې او کرکټرونه داسې انځوروي چې فکر کوئ تاسو خپله نستو نادري یاست او دا هر څه عملاً ګورئ او تجربه کوئ. پولیسوخته په دنیا کې د زرګونو او میلیونونو روږدو د ژوند کیسه او حقیقي انځورګري ده. دا چې په نشهیي توکو روږدي له کومو ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګریوان دي موږ تر یو حده ترې خبروي. ښاغلی نادري د کتاب پیل زه څه ډول روږدی شوم باندې کوي او په دې برخه کې د نشهیي توکو د لومړنۍ څکې د خوند ترڅنګ د هغه چا په اړه غږېږي چې نوموړی پر نشهیي توکو روږدی کړ. دا ډېره ځورونکې ده چې ستا رئیس، مشر، ملګری او همکار دی ستا د شخصیت، ژوند، کورنۍ او په ټوله کې د هغه ټولنې لوی دښمن وي چې ته پکې ژوند کوي. د کتاب لومړۍ برخه د روږدي کېدا په دغه موده کې پر نوموړي د تېرو شوو کړاوونو، لوږې، تندې او سختیو ترڅنګ د خلکو او همکارانو پر پیغورونو او دویمه برخه له کړاوونو او تداوی وروسته عادي حالات ته پر راګرځېدو او ښه کېدو راڅرخي. همداشان ښاغلی نادري په دې کتاب کې د نشهیي توکو د کاروبار، نشهیي توکو د رسونې په سیستم او په دغه سیستم د څارونکو، ملکي او نظامي شریکانو په اړه خورا تفصیلي غږېدلی دی. نوموړی لیکي چې د دغه بدبختې لړۍ زنځیر خورا اوږد او پیاوړی دی. د لوستو پر مهال یې پوهېږئ چې نشهیي توکي یوې ټولنې ته له کومه د چا په لاس او همکارۍ رسېږي او څنګه په ټولنه کې ګردش پیدا کوي او څنګه روغ خلک په روږدو بدلوي. دا کتاب هغه ډلې ټپلې درپېژني چې د دغه کاروبار د زنځیر کړۍ دی او شاید تر اوسه وي. په دې کې د عادي خلکو په شمول ډېری لوړ رتبه مامورین او نظامیان ښکېل وو. همداشان په کابل ښار کې د لویو وړو غلاو، شوکو او قتلونو کیسې درته کوي چې د لوستو پر مهال د کابل نننی او پرونی یو ډېر بد تصویر ستاسو ذهن کې جوړېږي. همداشان په دې کتاب کې لولو چې د دغه کاروبار مشري چا کوله، شریکان یې څوک وو، څنګه یې خلک روږدي کول، دا توکي له کومه او څنګه راتلل. د نشهیي توکو پر ضد د روانې مبارزې او ډرامې یادونه هم پکې شوې. خلاصه دا چې د لوستو پر مهال در باندې یو خورا دردونکې حالات تجربه کوي. د ملګرو سره د ناستې پاستې برخې ته مو متوجه کوي، د ښو او بدو ملګرو تفکیک کولو ته مو ورباسي. دا داستان دومره دردونکی دی چې که یو لوستونکی د کاڼي په شان کلک زړه هم ولري ورته به وژاړي. هغه ملګري چې تر اوسه یې پولیسوخته نه دی لوستی، زه هغوی ته د دغه کوچني کتاب د لوستو بلنه ورکوم. زما اخري پیغام به دا وي چې په نشهیي توکو نه
بلکې پر کتاب لوستنه روږدي شئ. تر بیا ښې چارې.